تازه خبر ملا هیبت الله اخوند پر عام محضر ښکاره او ستره غونډه یې ترسره کړې. دا چې ملا هیبت الله چیرته او ولې څرګند سوی او څه یې ویلي ویډیو پوره وګورئ په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. تازه ملا هیبت الله را څرګند سو. د طالبانو له بریا 4 میاشتې تیریږي، خو د دې ډلې مشر چې دوی ورته امیرالمؤمنین وایي ملا هیبت الله تر اوسه نه دی را څرګند سوی. اوس ویل کیږي چې ملا هیبت الله په کندهار کې را څرګند سوی او له یو شمېر طالب مشرانو سره یې کتلي دي. ملا هیبت الله په دې کتنه کې د کندهار مسؤلینو ته د کار کولو او یووالي امر کړی او پر عام محضر را څرګند سوی دی او له یو شمېر کسانو سره یې لیدلي دي. ملا هیبت الله اخوندزاده دیني عالمانو سره هم لیدلي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې ستونزې یې هر وخت اوریدل کیږي او حل کیږي به. دا دویم او دریم ځل دی چې د طالبانو ورک مشر په کندهار کې را څرګندیږي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې ولې ملا هیبت الله ورک او پټ دی؟ ډار لري او که څه؟ له چا څخه پټ دی؟ آیا ویره لري؟ دا ولې داسې کیږي؟ د دې پوښتنو جواب په اوس وخت کې بیا افغانستان کې څوک چاته نسی ورکولی او ان که څوک پر دې پوښتنه ونیول سي نو شاید د مرګ په قیمت ورته تمامه سي. ملا هیبت الله د طالبانو مشر او کله کله یو نیم فرمان هم تر سترګو کیږي چې ګمارنې کوي. طالبانو تر اوسه ملت ته قناعت ورکوونکی جواب نه دی ورکړی چې ولې ملا هیبت الله نه را څرګندیږي او په کومو دلیلونو پټ دی. د طالبانو له راتګ څخه پوره 4 میاشتې اوړي، خو په نړیواله کچه د دې ډلې د رسمیت پیژندنې په برخه کې هیڅ هم نه دي ترسره سوي. طالبان وایي چې دوی د حکومت ولۍ پر اصولو برابر هر څه ترسره کړي، خو اوس د نړۍ کار دی چې دوی باید په رسمیت وپیژني. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه ترسره سوه او پکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هم ګډون وکړ. تیره ورځ مالیزیا هیواد اعلان وکړ چې دوی او نور اسلامي هیوادونه به ډیر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.